په خیبر پښتونخوا کې کم نه کم اجرت 15,000 روپۍ کې خودې شو. وړاندې د دې نه زما یو ویلاګ پروت دی، هغه تاسو وګورئ او ما دغه تپوس کوو چې دا 45,000 روپۍ څه معنا چې ستا د اسمبلۍ د پوزې لاندې دغلته کې که مخکې او وروسته تاسو وګورئ نو هلته کې مزدور له 25,000 روپۍ ورکوي. خو دغه خبره یا زما دغه ویلاګ چې دی نو هغه د اسمبلۍ فلور ته ورسېدو. د اسمبلۍ په فلور کې په هغې باندې څه ډسکشن وکړو، هغه ول دا تاسو وګورئ. آپ نے 45,000 منیمم ویج کر دیا، آپ ہمیں ہاؤس کو انشور کر دیں گے جی 45,000 سے نیچے کسی آدمی کو تنخواہ نہیں ملے گی. اس میں اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے نا، جب آپ ہاؤس سے اپروول لے رہے ہیں اس میں کیا ضرورت آ گئی. سیکنڈ شفٹ میں ہمارے بچیاں اور بچے ہیں، ان کو پہلے بھی تنخواہ 36,000 روپے تھی، ان کو دیتے تھے 25,000 روپے. ہم نے کہا تھا جی جب آپ نے صوبے کے اندر منیمم ویج 36,000 مقرر کر دیے تو ان کو 36,000 دیں آپ. صحیح ہے. اس مرتبہ آپ نے 45,000 کر دیے. وہ کہتے ہیں جی وہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو آسمان سے اتر کے آ گئی ہے کہ یہ آپ کی منسٹری کے نیچے سر اس میں یہ پیسے دیں نا. یہ نہیں، ابھی ان کا طریقہ یہ ہے نا، ان کے پاس کوئی پرپوزل جائے گی تو اس پہ یہ اس کو کنسیڈر کریں گے یا ڈسکس. ہم ایجوکیشن فاؤنڈیشن، محکمہ تعلیم، ایلیمنٹری سیکنڈری، ہم سمری موو کریں گے کیبنٹ کو، یہ ادھر ہی ہوں گے. ان کے ویوز پہلے سمری ان کے پاس بھی جائے گی. سر بات یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ مجھے امپلیکیشن جب تک نہیں ملے گی میں ایسے نہیں جواب دے سکتا ہوں. امپلیکیشن مجھے بتا. آپ نے 45,000 منیمم ویج کر دیا، آپ ہمیں ہاؤس کو انشور کر دیں گے جی 45,000 سے نیچے کسی آدمی کو تنخواہ نہیں ملے گی. میں امپلیکیشن اس میں اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے نا، جب آپ ہاؤس سے اپروول لے رہے ہیں اس میں کیا ضرورت آ گئی اپلیکیشن. بجٹ میں ڈالنی ہوگی. اگر 10 ارب سر ڈالیں نا، آپ کیوں انکریز کیوں کرتے تھے اگر آپ نے بجٹ میں نہیں ڈالنا تو. سر ان کی تو انکریز ہوتی نہیں تھی 2014 میں ہاؤس سے سینس. د دغه ډیبیټ معنا یا مطلب هم دغه و، دا کوم چې ما تاسو ته څو ورځې وړاندې په ویلاګ کې ویلی و چې بھئی تاسو خو په دې کې کریډټ واغستو چې مونږ خو کم نه کم اجرت 45,000 روپۍ کو. خو اوس تاسو ماته دا ووایئ دا ستاسو چې په سرکاري ډپارټمنټس کې کم خلک دي، اول خو دا پرایویټ خو پرېږده چې یو مزدور غریب چې کم دی، ما تاسو ته مثال درکړی و چې دوی نرخنامه راکمه کړي نو بیا سورلی او ډریوران د یو بل سره په جګړو شي، بیا دکاندار او ګاهک د یو بل سره په جګړو شي. همدغه څیز دلته هم دی. اوس په مزدور غریب به وایي چې ماله 45,000 روپۍ تاسو د میاشتې برابر کړئ. حال دا دی چې د حکومت خپل سکولز چې کم دي نو په هغې کې ورته سپیکر صاحب محترم ورته وایي چې وزیر صاحب محترمه ستا په وزارت تعلیم کې چې کوم دغه ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن فاؤنډیشن لاندې چې کوم ټیچرز دي نو د هغې تنخوا ورته تاسو په کاغذونو کې 36,000 روپۍ ښیئ او ورکوئ 25,000 روپۍ. دې له څه غم وکړئ چې دا 45,000 شي، ځکه چې تاسو خو په خپله باندې 45,000 روپۍ. نو بیا ورته محترم وزیر خزانه صاحب ورته وایي چې صاحبه دا داسې نه کېږي، دې کې به موږ ته درخواست راځي، درخواست نه بعد نو بیا تاسو ماته دا ووایئ چې د یو عام غریب مزدور دیاړي مار دپاره به درخواست څوک ورکوي او د هغه دپاره به بیا فاینانس منسټري به د هغې اپروول څنګه ورکړي او دغه به څنګه ورکړي. بهرحال دا مونږ دا خلک چې کوم یو مونږ لږ ډېر سیاسي شوي یو. زما په خیال زه وایم چې مونږ له دا سیاست دا ډوز لږ راکمېدل پکار دی، ځکه چې مونږ دومره سیاسي شوي یو چې اوس په مونږ دا هم وایو چې هله وګوره که نه خیبر پښتونخوا حکومت 45,000 روپۍ چې کم دی نو کم سے کم اجرتي ته یې ورسو. د خدای تعالی زورورو چې څه ګراوند ریالټي ده پکار ده چې مونږ هغې ته وګورو چې څه دي. یعنې دغه پوسټونه او یو شی او بل شی او مونږ دا وکړل او مونږ هغه وکړل، د دې څیزونو نه لږ قلار شئ. لږ دا سیاست دا ډوز چې کوم دی دا راکم کوي او وګورئ چې ستاسو په محله کې یو مزدور څنګه ژوند کوي په دغه 45,000 روپو کې. خو هغه هم په شرط دی چې 45,000 روپۍ ورته میلاو شي.